بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. په لومړی سر کې ټولو مشرانو ته حاضرین د تالار ته خویندو ورونو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه به وخت ډیر نه نیسم، پرېکړه لیک ته به راسم چې د مطبوعاتو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه پورې له موږ سره مل و. د لایزال او مهربان رب په سپیڅلې نامه پرېکړه لیک افغانان څو لسیزې پرله پسې جګړې ځپلي او د سولې او هوسا ژوندانه له مسلم حق څخه بې برخې شوي دي. دا ځل د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ د سولې د بین الافغاني خبرو اترو له پیلېدو سره د سولې یو نسبي فرصت رامنځته شوی دی. بدلون کاروان چې په اډانه کې د افغانستان ټول ولسونه، روحانیون او علماء کرام، سیاسي ګوندونه، ټولنیز جوړښتونه، سیاسي او جهادي شخصیتونه او شوراګانې، قومي مخور، ښځې، ځوانان، د خصوصي سکتور استازي، کوچیان، د سویل ختیځ زون د ولسونو عالی کمیسیون، د مدني ټولنو استازي، په ملي شورا کې د افغانستان د خلکو درانه پخواني او اوسني استازي، متقاعد نظامی او امنیتي کادرونه او د جګړې د قربانیانو کورنۍ غړي راټول شوي. د سولې لروان پس بهیر څخه په ناخوښي د دې مطبوعاتي کانفرانس له لارې د جګړې له ښکېلو غاړو او نړیوالو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې شریکوي. په همدې موخه موږ لاندې مواد د خپلې نننۍ مطبوعاتي کانفرانس د پرېکړه لیک په توګه اعلانوو. لومړی ماده: د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته د رسیدو لپاره د ژر تر ژره په ټپه درېدلی د سولې بین الافغاني خبرې اترې بیرته پیل کړي، له فروعاتو د تیر شي او د سولې په اصلي ایجنډا د بحثونه پیل کړي. دواړه اړخونه دي ټول تمرکز د سولې په خبرو اترو ورکړي، له تاوتریخوالي د لاس واخلي، د سولې پر وړاندې د ټول پراته خنډونه د لمنځه یوسي او ورور وژنه دې بنده کړي. دویمه ماده: د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک دی د متقابل باور د فضا رامنځته کېدو او سولې بهیر د بریالي کېدو لپاره له هر ډول قید او شرط پرته تاوتریخوالی پای ته ورسوي، له ړندو بمباریو، بریدونو، چاودنو، له لویو لارو له تړلو او په ښارونو له مرګونو بریدونو د لاس واخلي. د جګړې دواړه لوري هر ډول غوښتنه او مرام چې لري باید د سولې د مذاکراتو پر میز یې مطرح کړي. د تاوتریخوالي زیاتول او د خپلو ورونو پر وړاندې د جګړې د سنګرونو ګرمول د حل لاره نه ده. آیا دا امکان لري چې هم سوله کوي او هم مې وژني؟ دریمه ماده: موږ د طالبانو پر تحریک غږ کوو چې ورور وژنه دې بنده کړي، لومړی دې اور کم وکړي، وروسته دې په ټول هیواد کې هر اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه دې ورورو په افغانستان کې د واقعي سولې ته لاره هواره کړي. څلورمه ماده: موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت پر حکومتي چارواکو غږ کوو چې د جمهوریت تمثیل دې نه کوي، ځکه حقیقي جمهوریت یوازې د مشخصو کړیو او څو کسانو د شخصي ګټو د خوندیتوب په معنا نه دی. د دې پر ځای د رښتوني جمهوریت او اسلامي شریعت د نفاذ لپاره عملی اقدامات وکړي. د قدرت او حکومتي چارو انحصار دی د مشخصو افرادو او کړیو له ولکې وباسي، بلکې د ټول افغان ولس استازیتوب باید پکې وشي او د سولې په روان بهیر کې هم باید ټول افغانان ځان وګوري. پنځمه ماده: موږ د ملګرو ملتونو سازمان، اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان، د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سازمان څخه په ټینګه غوښتنه کوو چې په بې پرې توګه د سولې پر بهیر څارنه وکړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک د سولې مرکچي پلاوي دی وهڅوي چې تاوتریخوالی کم کړي، اوربند وکړي او ژر تر ژره خپل اختلافات د سولې د خبرو اترو له لارې حل کړي. موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له استازولي یونما څخه غوښتنه کوو چې د سولې له هوکړې وروسته دې له دواړو غاړو د افغانستان حکومت او طالبانو تحریک څخه د دې هوکړه لیک د پلي کېدا ضمانت واخلي چې بیا افغان ولس د جګړې او وژنو قرباني نشي.
شپږمه ماده بدلون کاروان چمتو ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکراتو کې د مناسبې حل لارې لټولو لپاره د ثالث بالخیر په توګه منځګړیتوب وکړي او له خپل مثبت رول او نفوذ څخه په ګټې اخیستو سره دا مذاکرات بریالي کړي. اوومه ماده موږ خبرداری ورکوو چې که د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان تحریک دا جګړه ختمه نه کړي او د سولې خبرو اترو د پرمختګ لپاره نرمښت او گذشت څخه کار وانخلي او د بدلون کاروان پورتنی غوښتنې ونه مني د موجوده ناوړه او سخت حالات د بدلون لپاره به دا مظلوم ملت د خپلو روحاني قومي او ملي شخصیتونو په مشرۍ یو حرکت او پاسون کوي. په دې صورت کې به موږ په افغانستان کې دننه او په نړیواله کچه خپلو سوله ییزو لاریونونو او مدني حرکتونو ته ادامه ورکړو. د ټولو هغو خلکو او جهتونو پر وړاندې بدریږو چې د سولې په مخ کې خنډ دي او موږ به په خپل غږ په زغرده تر نړیوالو ورسو تر څو د واقعي سولې او واقعي جمهوریت ته رسیدو پر وړاندې ټول پراته خنډونه له منځه یوړل شي. په درنښت بدلون کاروان مونږ بدلون غواړو، افغان ته ژوندون غواړو. مننه له تاسو ټولو.